اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هلال تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې خپرونه ده په کتاب العربیة بین یدیک الجزء الاول الوحدة السادسة الدرس السادس والثلاثون في رقم صفحة 134. په تېره خپرونه کې ګرانو زده کوونکو مونږه په همدې 140 صفحه کې دریم تمرین چې د اقرأ الفقره دا لوستی و دا هم ختم کړی و. نن په همدې 140 صفحه کې ګرانو زده کوونکو څلورم تمرین پیلوو. هیله ده ګرانو زده کوونکو خپرونه تر پایله موږ سره تعقیب کړئ. التدريب الرابع څلورم تمرین اقرأ الفقرة فقره ولوله ثم ضع بیا کېږده علامة الصواب صحیح علامه او خطأ یا غلط علامه. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. طارق يضع المنبه بجانبه ويستيقظ مبكرا ويصلي الفجر في مسجد بلال وينام بعد صلاة الفجر. طارق چې دی يصلي الظهر د ماسپښین لمونځ کوي والعصر او د مازدیګر في مسجد عثمان د عثمان بن عفان رضی الله عنه په مسجد کې. ويصلي المغرب او د ماښام لمونځ کوي والعشاء او د ماسخوتن في مسجد علي د علي کرم الله وجهه په مسجد کې. طارق چې دی یضع ږدي المنبه هغه ساعت چې زنګ وهي او ورکوټی بجانبه خپل تر څنګ ويستيقظ او ویښیږي مبکرا وختي ويصلي او لمونځ کوي الفجر د سهار في مسجد بلال د بلال ابن رباح رضی الله عنه په مسجد کې. وينام او ویده کېږي بعد صلاة الفجر د سهار لمونځ څخه وروسته. دا حوار مؤنث ته هم څه کوو اړو. فاطمة تصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان وتصلي المغرب والعشاء في مسجد علي. فاطمة تضع المنبه بجانبها وتستيقظ مبكرا وتصلي الفجر في مسجد بلال وتنام بعد صلاة الفجر. صرف تذكير وتأنيث خبره. شپږ پوښتنې دي. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان دا صحیح دی که نه؟ صحیح. 2 طارق يصلي العشاء في أين؟ في البيت. خطأ. 3 طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان. في مسجد ايش؟ عثمان. خطأ. 4 طارق ينام بعد صلاة الفجر. صحيح. 5 طارق يضع المنبه بجانبه. صحيح. و6 طارق يستيقظ مبكرا. صحيح. صفحه واړه ګرانو زده کوونکو. ثانيا دویم 115 صفحه 115 نمبر صفحه. ثانيا دویم الكتابه لیک العرض وړاندې کول الف ها او تا. ګرانو زده کوونکو ها او تا التاء المربوطه او ها ګورئ. هذا الظهر منبه هذه. هذا دا الظهر ماسپښین منبه هغه ساعت هذه دا ښځینه دا هذا او التاء المربوطه مکه صلاه مکة صلاة. صحیح شو په دې قسم. التدريب الاول لمړی تمرین مره تازه کا بقلمک قلم دی على الحرف حرف باندې ها او تا تازه کی. التدريب الثاني دویم تمرین انسخ ولیکئ ها او تا ولیکئ. التدريب الثالث دریم تمرین مره بقلمك على الكلمة دا هم تازه کی هذا الظهر مکة صلاة. التدريب الرابع څلورم تمرین انسخ ولیکه هذا الظهر مکة او صلاة. 140 صفحې ته راشئ ګرانو زده کوونکو. العرض وړاندې کول با یا او یا. يقرأ عليكم علي جدي دا یا ده او بل الف مقصوره. الف مقصوره ګرانو زده کوونکو مثلا منګه چې کله هم وایو منګ یو لرو الیا یو لرو الالف المقصوره دا چې دا یا ده او دا الالف المقصوره. مثلا زم چې يقرأ يذهب او دلته چې سلمى عظمى. صحیح شو. همدا قسم نور کبرى. نو دا هم د تأنیث یو علامه ده چې الالف المقصوره دا د الف په شان ویل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو دې توپیر ده هم تاسو شئ
ملاحظه وکړئ د دې اوس په یقرأ علیکم علی جدي فعل مضارع کې علیکم په تاسو باندې مونږ چې علیکم ان تذهبوا الى البيت تاسو ته په کار دی لازم دی چې کور ته لاړ شئ علی رضی الله عنه جدي زمانی که علا د پاسه جمعه دي د خپله چې د میاشتې نوم ده التدريب الأول لمړی تمرين مر بقلمك على الحرف يا أو ألف مقصورة تازه کړئ التدريب الثاني دویم تمرين انسخ ولیکئ یا او ألف مقصورة ولیکئ التدريب الثالث دریم تمرين مر بقلمك على الكلمة علي جدي يقرأ عليكم دا څه کوئ تازه کړئ التدريب الرابع څلورم تمرين انسخ ولیکه علي جدي يقرأ عليكم اوس نو په 130 صفحه کې ګرانو زده کوونکو اختبر نفسك څه معنا اختبر نفسك معنا دا ګرانو زده کوونکو چې خپل ځان وازمایا خپل ځان څه کا وازمایا تاسو به خپل ځانونه ازمایئ متوجه شئ ګرانو زده کوونکو اختبر نفسك ثالثا دریم الوحدتان د پنځمې او د شپږمې وحدې ارزیابي ده موږ چې ارزیابي ورته وایو اولا لومړی المفردات صل بين الكلمة في ألف وما يناسبها في باء ألف طعام نحيف شاي لحم قليل يأكل وقريب و نو ګرانو زده کوونکو اصلا تاسو نو دلته دا غواړئ چې تاسو سره وصل کړئ مثلا طعام وشراب نحيف وسمين شاي وقهوة لحم ودجاج قليل وكثير يأكل ويشرب قريب وبعيد ځان ته نمرې ورکړئ ثانيا ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة فغريبة كلمة باندې څه وکئ علامه کېږدئ نو ګورئ غریبه کلمه په اول کې اذان دویم کې جوعان دریم کې شراب څلورم کې طعام پنځم کې مائده شپږم کې اللیل اوم کې منبه اسان دی ځان ته نمرې ورکئ ثالثا دریم اکمل الجدول بالکلمات التاليه په کلمو باندې جدول څه کې ګرانو زده کوونکو ډک کړئ مثلا په اول کې الشاي دویم کې الفاکهه دریم کې الطعام څلورم کې مريض پنځم کې الجمعه شپږم کې متأخرا اوم کې مسافر صفه واړوئ ګرانو زده کوونکو ثانیا دویم التراکیب والنحو صحح الاخطاء غلطي څه صحیح ماذا تطلب من الطعام يا فاطمه هل تشربين شاي يا احمد ګورئ ګرانو زده کوونکو ماذا تطلب ماذا تأكل هل مثلا زویم چې هل تشربين الشاي هل تأكلين هل تشربين كمان سره مخاطب مؤنث اسم وي هل تشربين هل تأكلين هل تذهبين كمذكر وي هل تأكل هل تشرب هل تذهب ګرانو زده کوونکو دا موږ څه کوو په دې شکل به استعمالو مخکې دا خبره ما کړې ده لکه دا مهمه خبره ده ګرانو زده کوونکو تاسو په دې باندې باید څه شئ پوه شئ نو اول کې تطلبین دویم کې تشربو دریم کې وجبات څلورم کې بعید پنځم کې مکه او شپږم کې انتظر ځان ته نمرې ورکړئ دریم نه ګرانو زده کوونکو دویم اکمل مکمل کړه بوضع الکلمة الصحیحة د صحیح کلمو کې ښودلو باندې مما بین القوسین له هغو کلماتو څخه چې قوسونو منځ کې دي اول کې مریضه دویم اله دریم انت څلورم تستيقظ پنځم مسافرة ثالثا دریم القراءة اللوست اقرأ الفقرة فقرة والولا ثم أجب بصحيح بیا صحیح باندې ځواب ورکړه او بلا خطأ او یا په لا باندې چې هغه به څه وي غلط وي فقرې ته متوجه شئ محمد من مصر هو مصري هو مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام سيسافر إلى مكة بالحافلة سيصلي محمد في المسجد الحرام الصلوات الخمسة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء محمد ذاهب إلى المدينة يوم الخميس سيصلي محمد الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله راځو ګورو ګرانو زده کوونکو په دې کې لومړی جمله صحیح ده دویمه صحیح ده دریمه غلطه ده څلورمه غلطه ده پنځمه غلطه ده شپږمه غلطه ده اوومه صحیح ده او اتمه څه ده ګرانو زده کوونکو اتمه غلطه ده دا اختبر نفسك ګرانو زده کوونکو ځکه مرور پرې وکړو چې دا اصلا ستاسو کار دی خو موږ بیا هم وغوښتل چې دې باندې یو مرور وکړو الوحدة السابعة اوومه وحده الدراسة لوست ګرانو زده کوونکو اوومه وحده پیلوو
الوحدة السابعة وموحدة الدرس السابع والثلاثون وديرشم درس العرض باندې کول. الحوار الأول لمړی حوار انظر وګوره واستمع واوره وأعد أو تكرار. غانم انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسي. غالب الدراسة 5 أيام في الأسبوع. غانم نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. غالب العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. غانم اكتب المواد الدراسية. غالب الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. غالب متى تبدأ الاختبارات؟ غانم في شهر شعبان. غالب ومتى ينتهي العام الدراسي؟ غانم في شهر رمضان. غانم الحمد لله العطلة طويلة. غالب بدأت الحصة هيا بنا إلى الصف. غانم هيا بنا. دي غانم أو دي غالب ترمن ګرانو زده کوونکو حوار دی. انظر إلى اللوحة لوحې ته وګوره. اقرأ ولوله الجدول الدراسي. الجدول الدراسي مطلب هغه جدول چې وي په هغې کې لګې شوي وي چې دا مضمون دا مضمون دا هغې ته وایي الجدول الدراسي. الدراسة زده کړه چې دا 5 أيام 5 ورځې في الأسبوع په اونۍ کې. نعم يوم السبت هفتې ورځ ويوم الأحد د یکشنبې ويوم الاثنين دوشنبه ويوم الثلاثاء سهشنبه ويوم الأربعاء چهارشنبه. العطلة رخصتي يوم الخميس د پنجشنبې ورځ ده ويوم الجمعة او د جمعې ورځ ده. اكتب ولیکه المواد الدراسية د مضامینو درسي مضامینو نمونه مثلا الثقافة الإسلامية إسلامي ثقافة واللغة العربية عربي جبه والرياضيات حساب والعلوم ساينس والحاسوب كمبيوتر. متى كله تبدأ پیلیږي الاختبارات امتحاننا؟ في شهر شعبان د شعبان په میاشت کې. ومتى ينتهي العام الدراسي او تدریسي کال کله پای ته رسیږي؟ في شهر رمضان د روژې په میاشت کې. العطلة رخصتي چې دا 3 أشهر 3 میاشتې ده. الحمد لله د الله شکر دی. العطلة طويلة رخصتي اوږده ده. بدأت الحصة حصة پیل شو ساعت پیل شو الحصة ساعت. هيا بنا إلى الصف راځه چې په ګډه ټولګي ته ځو. هيا بنا راځه چې په ګډه ځو. ان شاء الله په حوار به پوه شوي یاستئ. په دې حوار کې ګرانو زده کوونکو اللوحه هغه ځای ته وایي چې په هغې کې بعضې شیان لګول کېږي یا اعلانات وي یا بل څه وي. او الجدول الدراسي پښتو کې ورته جدول وایي. هغه ټایم ټیبل یا سکیجول چې په هغې کې لیکل شوي وي چې فلانکي مثال 12 صنف د هفتې په ورځ ده د یکشنبې ده دوشنبې ده سهشنبې ده هغې ته وایي الجدول الدراسي. او ایام الاسبوع خو پیژنې. او المواد الدراسیه مضامین چې موږ ورته هغې ته څه وایي المواد الدراسیه. او العام الدراسي تدریسي کال چې موږ پښتو کې څه کوو ورته وایو. او الحصه هغه درسي ساعت ته څه کېږي په عربي کې الحصه ویل کېږي. 142 صفحې ته انتقالي وګورئ زده کوونکو. الحوار الثاني دویم حوار انظر وګوره واستمع واوره وأعد او تکرار کړه. د ندا او د الهام ترمنځ حوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي ندى أنا سورية. اسمي إلهام أنا سعودية. أنا طالبة في جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة أم القرى. في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية. وفي أي كلية تدرسين أنت؟ أدرس في كلية الطب. سأكون مدرسة إن شاء الله. سأكون طبيبة إن شاء الله. ګورئ ګرانو زده کوونکو موږ چې زیات ارتکاز کو په تذکیر او په تأنیث باندې کوو. مثلا زه یم چې أنا مدرس. أنا مدرسة. أحمد وي أنا مدرس. حازم وي أنا مدرس. جميل وي أنا مدرس. خو فاطمه سوي أنا مدرسة أنا طالبة أنا طبيبة. لنډه دمه لرو ان شاء الله ګرانو زده کوونکو. پس دې لنډه دمې بیرته راګرځو. خپرونه جریان لري. ښه نو ګرانو زده کوونکو پس دې لنډه دمې څخه یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو. د عربي ژبې د زده کړې خپرونه ده ان شاء الله ګرانو زده کوونکو. خپرونه تر پایله موږ سره تعقیب کړئ. البته ګرانو زده کوونکو یادونه موږ دا کوو چې همیشه دپاره یاد لرئ
چې د صفحې دغه عدد له ځان څخه مه یاروئ. انشاءالله موږ به 142 صفحه پیلوو چې البته په دې کې موږ حوار ولوسته اوس پیش کړو. د ندا او د الهام ترمنځ حوار دی. السلام علیکم وعلیکم السلام. اسمي ندا، زما نوم ندا دی. انا سوریه، زه د سوریې یم. اسمي الهام، زما نوم الهام دی. انا سعودیه، زه سعودی یم. انا طالبه في جامعه دمشق، زه د دمشق په پوهنتون کې محصله یم. انا طالبه في جامعه ام القرى، زه د ام القرى په پوهنتون کې محصله یم. في أي كلية تدرسين، په کوم پوهنځي کې، کلیه پوهنځی زده کړه کوي. ادرس في كلية التربية، د تربیې په پوهنځي کې. وفي أي كلية تدرسين أنت، او ته په کوم پوهنځي کې زده کړه کوي. ادرس في كلية الطب، د طب په پوهنځي کې زده کړه کوم. سأكون مدرسة، زه چې زه به جوړه شم ډاکټره ان شاء الله که د الله عز وجل خوښه وه. سأكون مدرسة، زه چې زه به جوړه شم ښوونکې که د الله عز وجل خوښه وه. سأكون طبيبة، زه چې زه به جوړه شم ډاکټره ان شاء الله که د الله عز وجل خوښه وه. ان شاء الله دا حوار اسانه ورونو زده کوونکو 143 صفحې ته انتقالي کړو. الحوار الثالث، دریم حوار. انظر، وګوره، واستمع، واوره، واعد او تکرار کړه. د قاسم او د غسان ترمنځ حوار د ګرانو زده کوونکو متوجه شي. زه لولم بیا ژباړم ان شاء الله، بیا به همداسې مخکې ځو. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر، الساعة الآن 6 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ 7:07 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي 1:01 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. إلى أين چیرته تذهب تزي يا غسان أي غسانة؟ أذهب زم إلى المدرسة ښوونځي. الوقت مبكر، أوس وقت دی وقت. الساعة الآن 6 صباحا، أوس سحر 6 بجې دي. المدرسة ښوونځی چې دی بعیدة لرې دی عن البيت له کور څخه. متى څه وخت؟ يبدأ پیلیږي. اليوم الدراسي، درسي ورځ. يبدأ پیلیږي 7:07 صباحا، 7 بجې سهار. هل آیا تذهب تزي بالحافلة په بس کې؟ لا، نه. اذهب زم بالسيارة، په موټر کې، کوچني موټر کې. في به نه وایي، بې به وایي. هل تذهب بالسيارة؟ متى کله ينتهي پای ته رسیږي اليوم الدراسي، تدریسي ورځ. ينتهي پای ته رسیږي 1:01 ظهرا، ماسپښین 1 بجه. كم حصة تدرس في اليوم؟ كم څو حصة ساعتونه تدرس تلولي في اليوم په ورځ کې. أدرس زلولم 6 حصص 6 ساعته في اليوم په ورځ کې. ماذا تفعل تتسكوي في الاستراحة په تفریح کې؟ أذهب زم إلى المكتبة، مكتبية کتابتون ته، أو إلى المختبر، أو یا ساينس خونې ته. په دې حوار کې ګرانو زده کوونکو یو مهمه نقطه چې ده هغه أذهب بالسيارة یا بالحافلة. یو چا ته پوښتنه کوي چې هل تذهب إلى الجامعة بالسيارة؟ نعم، أذهب بالسيارة. أذهب بالحافلة. أذهب مترجلا. أذهب مترجلا فبخو زمان. أذهب مترجلا. أذهب راكضا ومنډه زمان. صحیح شو کنه؟ نو هل تذهب بالسيارة؟ نعم، أذهب بالسيارة. نو داسې به نه وایي في السيارة. که تاسو في السيارة ویل د بې په ځای في راوړه ګرانو زده کوونکو، دا څه دی؟ دا غلط دی. پښتو کې خو موږ همداسې وایو چې موټر کې، خو په عربي کې بالسيارة معنا هم دا ورکوي چې په موټر کې زه ځم. دې ته متوجه وشو. او بل الاستراحة چې دلته ذکر شو، الاستراحة او الفسحة هم ورته وایي. الاستراحة تفریح، الفسحة تفریح ته وایي. د دواړه کلمې مترادف دي ګرانو زده کوونکو. ان شاء الله ګرانو زده کوونکو په دې حوار پوه شوي یاستئ. په دې کې نحوي نقطه بله داسې نه وه.
چې تاسو ته هغه څه شي واضح شي. صفحه واړه ګرانو زده کوونکو المفردات کلمې العرض وړاندې کول، انظر وګوره، واستمع وغږشه یا واوره، واعد او تکرار. تکرار کې مثلا ګرانو زده کوونکو مختبر، جامعه، جامعة أم القرى أو جامعة أم القرى، جامعة أم القرى، جامعة دمشق، صف، كلية، كلية الطب، كلية التربية، مكتبة، جدول دراسي، مواد دراسية، اللغة العربية، الثقافة الإسلامية، الرياضيات، العلوم، الحاسوب، لوحة، حصة، استراحة، اختبار، يدرس، يكتب، ينظر. مختبر ساينسخونه، جامعة پوهنتون، جامعة أم القرى د أم القرى پوهنتون، جامعة دمشق د دمشق پوهنتون، صف ټولګی، کلیه پوهنځی، کلیة الطب د طب پوهنځی، کلیة التربیه د تربیه پوهنځی، مکتبه کتابتون، جدول دراسي دراسي جدول، مواد دراسية تدريسي مواد، اللغة العربية عربي جبه، الثقافة الإسلامية إسلامي ثقافة، الرياضيات حساب، العلوم ساينس، الحاسوب كمبيوتر، لوحة لوحة، حصة ساعت يا درسي ساعت، استراحة تفريح، اختبار أزموينة، يدرس درسوي، يكتب لكي، ينظر ګوري. یو سلو څلور څلوېښتمه صفحه موږ ګرانو زده کوونکو پای ته ورسوله. راځو انتقالیږو یو سلو پنځه پنځوس صفحې ته. ګرانو زده کوونکو په یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې هم موږ نه صاحب الکتاب دلته څه غواړي او څه وایي. التدريب الأول لمړی تمرین ضع کېږده علامة خطأ، غلطه علامه، على الكلمة الغريبة په غریبه کلمه في كل مجموعة په هره مجموعه کې. ګوري یو دوه درې، صف، مکتبة، بیت، مختبر. نو په اول کې چې دی جیم دا چې دی غریبه کلمه ده. دویم کې ریاضیات، طبیب، علوم، حاسوب، با طبیب. دریم کې الصباح، الظهر، المساء، السمك. دریم کې چې دی دال غریبه کلمه ده ګرانو زده کوونکو چې السمك ده. التدريب الثاني دویم تمرین، صل پیوسکه بين المفرد والجمع د مفرد او جمع ترمنځ. مفرد او جمع ګرانو زده کوونکو هغه به تاسو څه کوئ خپل منځ کې سره وصلوئ. مثلا شهر اشهر، غرفه غرف، صلوات صلات صلوات، حصه حصص، يوم ایام. یو سلو پنځه څلوېښتمه صفحه هم ګرانو زده کوونکو پای ته ورسېدله. یو سلو شپږ څلوېښتمې صفحې ته انتقالي. مفردات اضافیه اضافي کلمې، العرض وړاندې کول، انظر وګوره، واستمع واوره، واعد او تکرار ګورئ. الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. مخکې ګرانو زده کوونکو موږ دا ویلي. التدريب الأول لمړی تمرین رتب الأعداد، أعداد ترتیب. السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. التدريب الثاني دویم تمرین، صل بين العدد وكتابته، دي عدد او دي لیکل ترمنځ وصل ک. السابعة وما، التاسعة نهما، السادسة شپږمه، العاشرة لسمه، الثامنة اتمه. التدريب الثالث دریم تمرین، صل بين العددين المناسبين، دي دو مناسب عددون ترمنځ سره څه وکړه دا وصل ک. ګوره العاشر العاشرة، السابعة السابعة، التاسعة التاسعة، الثامنة الثامنة، السادس السادسة. ګورئ ګرانو زده کوونکو مخکې موږ دغه یادونه کړې ده چې په مختصر ډول موږ وایو چې الاول او الاولى او الثاني او الثانية. عدد و معدود کې هم بیا راشي دلته.
الاول لمړی، الاولى لمړی. زم چې فاطمة هي الأولى في الصف، هذه هي السنة الأولى في الجامعة، دا پوهنتون کې لمړی کال دی. او احمد في الصف الاول، احمد په لمړي ټولګي کې دی. او واحد چې دی به یو دی، مثال زم چې 1 2 3 4 5، نو د واحد او الاول او الاولى ترمنځ مخکې ګرانو زده کوونکو په تېرو خپرونو کې تفکیک تاسو ته وړاندې شوی دی چې تاسو به کله مؤنث دپاره مذکر دپاره الاولى خو الثاني الثالث الرابعه د دې چې هر څه زم چې الجامعة الاولى، الجامعة ته خو همیشه دپاره د دې نه مخکې مسبوق اسم مؤنث وي، الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. الاول چې دی زم چې الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الرابع. واحد رجل واحد یو سړی، او امرأة واحده یوه ښځه. نو په دې سره ګرانو زده کوونکو موږ کولی شو چې څه وکړو؟ موږ کولی شو الاولى الثانیه او واحد ترمنځ تفکیک وکړو. انشاءالله ګرانو زده کوونکو همدومره به کافي وي. دا به ګرانو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه، هیله ده خپرونه مو له موږ سره تعقیب کړې وي، خپرونه مو خوښه شوې وي او له خپرونې مو استفاده کړې وي. د خپرونې په پای کې زه محمد اکرم احمد له تاسو څخه مننه کوم. د مننې سره سره د اجازه غواړم په هر ځای کې چې اوسئ روغ سالم غانم، ښه وختونه، ښه لحظې او ښې شېبې ولرئ. له خپلو دعاګانو مو هېر نه کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مع السلامه.